إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسر. ډاکټر صاحب محترم، د لومړۍ پوښتنې په توګه به ووایو چې تمرکز څه ته وایي او څنګه پیژندلی سو؟ تمرکز د انسان د ذهن هغه وړتیا ده چې انسان خپل فکر، خپل پام او ذهني قوت د یو ټاکلي موضوع یا د کار یا د هدف پر لور راټول کړي او د نورو مزاحمو افکارو مخه ونیسي. ارواپوهان وایي چې تمرکز د انسان د بریالیتوب له مهمو ذهني مهارتونو څخه شمیرل کیږي. که چیرې انسان خپل ذهن په کنټرول کې ولري نو د خپل ژوند ډېرې ستونزې ملولی سي. نو تمرکز کول د انسان د دماغ هغه وړتیا ده چې د ډیرو فکرونو د ډیر محرکات څخه انسان یو شی غوره کړي او خپل ذهني انرژي پر هغه باندې متمرکزه کړي. ساينس پوهان وایي چې تمرکز د انسان د دماغ د مخکنی برخې چې هغه ته فری فرونټل کورټیکس ویل کیږي د هغه د خوا څخه اداره کیږي. مثلا کله چې یو کس پر لار روان وي، پر سړک باندې نور کسان هم ځي راځي، یو د بل سره غږیږي، خو که دغه کس د خپل ملګري سره روان هغه ملګري دې ته خبرې کوي، سره د چې د ده فکر د اړولو دپاره پر سړک باندې نور ډېر شیان شته، خو د ټوله فکر او ټوله توجه خپل ملګري او د هغه خبرو ته کړې ده. نو دې ته تمرکز ویل کېږي چې انسان د نورو ذهني محرکاتو، د نورو فکرونو، د نورو غږونو څخه خپل فکر پر یو شي باندې راټولوي او خپل ذهن پر یو ځای باندې متمرکز کوي. دې ته تمرکز ویل کېږي.